راځو د بل اورېدونکي پوښتنې ته. هماغه ورور محترم عبدالرازق بله پوښتنه کوي: بعضې وخت د حیواناتو په غاړه یا کوټو کې شنې تسبیح ځړول سوي وي او خلک وایي چې دا نظر ماتوي. آیا دا په شریعت کې جواز لري او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه، دا تعویض چې سړی کوي هغه به یوازې یا آیات وي یا به حدیث وي، یعنی هغه به وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلی وي، او هغه رقم دمونه به یې چې هغه به معنا سمه وي او په معنا به یې سړی او منسوسي به وي مطلب. او نور چې سړی یا هغه داسې کوي چې وایي زه د رشکۍ ځړوم، په دې رشکۍ دپه د نظر راځي یا په دې توتک دپه د نظر راځي یا په بل، دا د مشرکانو او د کفارو عمل و. شریعت د دې څه سخته منع کړې ده، سخته منع. هغه شامله د مختار په 5 ټوک 250 صفحه دا چپه لاس 3 لیکه کې هغه ته چې وګورې که یو چا داسې وویل چې دا ماته فایده کوي یا نظر ده په کوي یا ما جوړوي او ما سوا د منسوسي شیانو څه لکه دا ته چې وایه ګوجان یې په غاړه وځړول یا بل شی وکړي یا په حیوان پرې وځړول، دا سخته ناجایزه ده، سخته ناروا ده او خطرناک عمل دی. والله سبحانه وتعالی